درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي د امریکا سره نوې اړیکې پیلول غواړي. د طالبانو په قطر کې ویان سیل شاهین ویلي د امریکا سره د نوې اړیکې پیلول غواړي او دا خبره په امریکا اډانه لري چې د طالبانو سره به کار وکړي او کنه. خو د امریکې د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په وروستیو کې ویلي چې امریکا د طالبانو د هغه حکومت سره کار کولی شي چې خپل ژمنې او ذمہوارۍ ترسره کړي. بلینکن ویلي خو که چیرې طالبان خپل ژمنې سر ته ونه رسوي نو بیا به ورسره امریکا همکاري ونه کړی شي. د بي او ای اردو د خبر تر مخه سهیل شاهین ویلي امریکا چې په افغانستان کې وه دوی ورسره جنګېدل، هغه وخت ورسره دښمني وه خو دوی بیا په دوحه کې خبرې هم وکړي. هغه ویل هغه باب اوس ختم شوی او نوی پیل شوی دی. نوموړي ویلي دا په امریکا انحصار لري چې په افغانستان کې د غریبۍ د ختمولو د تعلیم په برخه او د افغانستان په ودانۍ کې مرسته کوي او کنه کوي. هغه دا هم ویلي که امریکا په افغانستان کې پانګونه هم کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي او د یو دوست څخه دغه تمه کیدای شي. طالبانو په 15 د اګست کابل نیولی او په 1 د سپټمبر بیا خپله لنډمهاله کابینه اعلان کړې ده. امریکې د طالبانو په اعلان شوې کابینه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښځې پکې نشته او ځینې داسې کسان پکې شامل دي چې په تیرو وختونو کې پرې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي و 33 هغه کسان چې د طالبانو د کابینې غړي اعلان کړي دي، لږ تر لږه 4 داسې کسان پکې شته چې د نومونو سره یې حقاني لیدل کېږي. په دې کې 2 یې معلومداره د حقاني شبکې د بنسټګر د جلال الدین حقاني د کورنۍ هغه غړي دي چې د امریکا له اړخې په هر یو باندې د میلیونونو ډالرو انعام ټاکل شوی و. د بهرنیو چارو ویلي دي موږ روښانه تمه څرګنده کړې چې افغان ولس د یو ټول شموله حکومت حق لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.